Bismillahirrahmanirrahim. Project Management Body of Knowledge PMBOK 6th دا اول چپټر من شروع کو ان شاء الله د سیورو مخ ته زو او د دې په اړه وغږیږو introduction ته موږ راځو ګورو چې دوی وایي چې project management is not new, it has been in use of hundreds of years. یعنې دا ډېر پخوانی فیلډ ده د ډېرو کلونو د سلو کلونو هم زیات پخوانی دی. دا تاسو تاج محل، ګریټ چاینا وال، ایجپت پیرامډز چې دي دا ګورئ، یعنې تاریخ کې دا پروژې تېرې شوي دي. د دې په اړه به انشاءالله موږ مخې ته تفصیلات کې وغږیږو، خو دا مځکه دلته شروع کې ورکړي دي چې یعنې پروجیکټ مینجمنټ کوم نوی فیلډ نه دی، نو دا ډېر پخوانی دی. اوس راځو موږ ګورو چې دلته فنډامنټل ایلیمنټس پروجیکټ مینجمنټ باډي اف نالج 6th edition دی. دې کې موږ ګورو چې څه وایي. Project is a temporary endeavor undertaken to create a unique product, service or result. وتا یو پروژه چې دا یعنی یو ټمپرری انډیور دی، یو داسې undertake to create a unique product, service or result. یو داسې عرضي طور کوشش دی چې دې کې د دې په نتیجې کې موږ ته ډېر یو یونیک پروډکټ، سروس یا رزلټ لاسته راځي. نو دا د پروجیکټ مینجمنټ انټرنیشنل چې کوم سټنډرډ دی هغې کې تعریف دی. دا ګنې موږ نټ کې کولی شو زرهاو تعریفونه موږ ته پیدا شي، خو هغه سټنډرډ تعریف دی. دلته موږ ګورو کرکټرسټیک کې موږ چیک کوو چې لکه موږ چې ویل چې undertake to create a unique product, service or result. یعنی ټمپرری انډیور کې ګورو موږ وایو چې کرکټرسټیک چې موږ راځو موږ چې must have a start and end points. یعنی داسې نه وي چې دا همداسې ongoing وي، همیشه ongoing نه وي. د دې به حتما یو سټارټینګ تاریخ وي، یو به د end تاریخ وي. او ټمپرری معنا دا نه ده چې دا عارضي وي یا دا د یو کال وي، یوې ورځې وي، هفتې نه. ټمپرری معنا دا چې دا به یو سپیسیفیک سټارټ او سپیسیفیک end ډیټ ولري. دلته دویم کې ګورو موږ یونیک پروډکټ، سروس او رزلټ. مخکې چې موږ تعریف کې ویل چې دا کې به یونیک پروډکټ، سروس او رزلټ لاسته راځي. performed by people, persons and organization. دا د دوی په خلکو یا د ارګان په توسط باندې دا کېږي. یعنې دا موږ کرکټرسټیک کې لګیا یو. limited resources, time, cost, people, skills, skill set, etc. نو داسې نه وي چې هره پروژه وي، هر شی وي، هغې کې موږ سره هم وخت زیات وي، هم پیسې زیات وي، هم خلک زیات وي، هم سکل زیات وي. نه، داسې امکان نه لري. موږ سره به limited resources وي. نو په هغه limited resources کې به خپله پروژه لاسته راوړو. social, economic and environmental impacts must be done in phase. یعنې دا فیزونو کې دغه کېږي چې د دې سټنډرډ چې کوم دي هغه 5 فیزه دي: initiation, planning, execution, monitoring and controlling and closing. دا 5 سټپ دي، فیزونه ورته وایو دي کې. نو دا د PMBOK 6th په لحاظ باندې دا دی. او دې کې 10 knowledge area دي، مخکې به انشاءالله ګورو. program management دا چې program management is defines application of knowledge, skills and a principle to a program to achieve the program objectives and to obtain benefits and control not available by managing program components individually. دا هم د program management international تعریف دی PMBOK 6th کې. نو دې کې وایي چې program څه شی دی؟ هغه هم یو اپلیکیشن دی د knowledge, skill او principle to a program to achieve the program objectives. صحیح ده؟ یعنې کوم هدف لپاره چې پروګرام ډیزاین شوی هغه حاصل لاسته راوړلو لپاره. مخکې به انشاءالله موږ توضیحات بیا په دې کې ورکړو. aligning with the organizational strategic direction that affect the program and project goals and objectives. managing programs risk that may impact multiple projects in the program. ګورئ، نو allocating budget across multiple projects within a program. هغه پروژې چې پروګرام کې دي هغوی دپاره د هغې د ریسک مینج کول، د هغې دپاره ریسورس ورکول، د هغې دپاره بجټ الوټ کول، دا ټول کارونه چې کېږي دا پروګرام کې کېږي. همداسې موږ راځو پورټفولیو ته. نو پورټفولیو is defined as a project, program, subsidiary portfolio and operation managed as a group to achieve strategic objectives. دلته ګورئ دا څه وایي. یعنې دا یو پخه غټه
خبره شو د پروګرام نوم یعنی پروګرام کې د څه کېدای شي چې پورټفولیو کې د څه کېدای شي چې څو دانې پروګرام وي او پروګرام کې کېدای شي څو دانې پروژې وي او پروژه خپل ذات کې تنهایی کېدلی شي د پروګرام بخش هم کېدلی شي او د پورټفولیو بخش هم کېدلی شي پروګرام هم تنهایی کېدلی شي او د پورټفولیو بخش هم کېدلی شي ګایډ اورګنایزیشن انویسټمنټ ډیسیژن پورټفولیو کې موږ څه کوو موږ د اورګان انویسټمنټ ډیسیژن چې موږ کوو هغه کې موږ دا ګایډ کوو شو پرایورټایز ټیم اینڈ فزیکل ریسورس الوکیشن کوي شو select the optimal mix of program and projects to meet the strategic objective دي کې خاص او دا خبره ده د کی پوینټ چې کوم اورګان کوم strategic decision یا strategic objective لري هغه اهداف د لپاره د په اوله سطح باندې پورټفولیو ډیزاین کوي چې موږ دا هدف لاس سره وړو څه کوو لکه اوس مثلا موږ غواړو چې په هلمند کې اور ایجوکیشنل سټ اپ پورته لاړ شي موږ هغه لپاره بیا دې کې بیا مختلف پروګرام او پروجیکټس راځي هغه دا چې هم به کیپاسټي بیلډینګ کې د استادانو هم به مکاتب مکتوبونه جوړي هم به مثلا پانتونونه جوړي هم به سیوا د موزیک کورسونه نو دا ټول دغه چې دي دا بیا په پروګرام کې پروګرام پورټفولیو کې مخکې ان شاء الله موږ به دا بیا ډېر په واضح تول باندې ووایو دا زموږ پورټفولیو example of project include but not limited to اوس دا وایي چې پروجیکټ دا د پروژو example دی چې څه دي نو developing a new pharmaceutical compound for market expanding a tour guide service merging two organization پروژه کوم څه راځي منځته ولې راځي ضرورت څه وي نو هغه کې وایي merging two organization improving a business process within an organization conducting research to develop a new manufacturing process and constructing a building نو په دغه شیانو د خاطر موږ پروژې کوو ګریټ وال اف چاینا چې موږ اول کې مثال ورکو ګریټ وال اف چاینا یعنی دلته اوس موږ اکسونه دې د خاطر راوړي چې تاسو صرف دومره معلومات درکمه چې ټمپرري انډیور چې مخکې ما ویو هغه نه دا مونږ نه چې دا ډېر کم وخت کې دا کار وشي بلکې دا معنا چې دا یو سپیسیفیک سٹارټ او اینډ لري او د ګریټ چاینا وال تاسو ګورئ ډیوریشن 2000 کال دی یعنی د یو پروژې 2000 کال دا غي عمرو چې دې کې دا جوړه شو نو یعنی دا معنا چې دا یو سپیسیفیک سٹارټ او اینډ ډیټ لري همغه کاست پرپز چې یو پروټیکټ د ټریټوري او پروټیکټ سلک روډ یعنی دغه هدف لپاره دومره پیسې دومره کلونه په دې باندې لګیدل نو همداسې تاج محل کې وګورئ دا 22 کالو کې جوړ شو هغومره پیسې پې لګېدلې پرپز یې هغه ته لیکلی چې خپلې ښځې ته یا مېرمنې ته یې تحفه ورکوله همداسې دا د اسټرالیا دی که روم دی د هغې بلډینګ دی د دې تقریبا 19 کاله په دې باندې د دې ډیوریشن د پروجیکټ 425 میلیونه ډالر دغه راغلی او دې پرپز دا و ټورسټ اټریکشن نو روم ایټالیا نو دغه سټون ایج اف انګلند چې دی د دې تقریبا 1400 کاله دې باندې لګېدلي دي هغه کې قیمت لیکلی پرپز یې بیورل سایټ یعنې هدیره غوندې دوی دا په نظر کې نیولې وه نو دا کانسپټ باید زموږ کلیر شوي چې پروجیکټ ټمپرري نه وي ټمپرري نه مقصد دا وي چې یو سپیسیفیک سټارټ او اینډ ډیټ ولري همداسې راځو ایج اف پیرامډس اف غذا 20 کاله 380 میلیونه ما همدلته یوه خبره چې د دې په پرپز باندې تر ننه پورې دنیا خاموشه ده تاریخ څه نه دي ویلي یعنی دا د پروژو په اړه باندې ډېر مختصر ستاسو معلوماتو تاسو لپاره موږ پروجیکټ ولې کوو همدې د خاطره چې خپل ګورو چې کرنټ بزنس زموږ چې دی سټیټس یې لاندې دی موږ غواړو چې دا لږ شان پورته وکړو انهانس کړو خپل بزنس ویلیو جګه کړو نو دې لپاره موږ پروجیکټ اکټیویټي A B C نو دغه کارونه موږ کوو بیا دا یو سپیسیفیک وخت نیسي نو فیوچر موږ چې کوم ډیزایر سټیټس غواړو هغې ته بیا موږ رسیږو پروجیکټ انیبل بزنس ویلیو کریشن یعنې دا و چې پروژې ستاسې ارګنایزیشن ته ویلیو کریشن یعنې ویلیو درکوي اهمیت درکوي نو دې کې موږ ګورو چې PMI define business value as the net quantifiable benefit derived from business endeavor. The benefit may be tangible, intangible or both. اوس ګورو موږ دې کې tangible, intangible دې کې دواړه موږ ګورو چې tangible شی دی د پروژې چې موږ کوو هغه example of tangible elements شی دی